مدینه منوره ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف یوړو 13 جمعه مې درته ویلي چې مسجد نبوي جوړ شو. نو انصار د مدینه خلکو ته به مخکې ابن قیله وی، د قیلې بچي، او یو قوم پکې اوس نوم و، د بل پکې خزرج و، د مدینې نوم یثرب و. نو چې نبی علیہ السلام مبارک هغې له تشریف یوړه نو نوم یې وله بدل که، مدینة النبي نوم یې وله کېښود. اصل خپل نوم یې مدینة النبي دی، اوس ورته خلک مدینه منوره وی. او دا چې کوم د مدینې خپل خلک و نو هغې ته د انصارو لقب ورکه. انصار هغې خلکو ته وی مرستیال، امداد کوونکي. دی د صحابه ډیر مدد وکړو، د نبی علیہ السلام سره ډیر زیات کومک وکړو، نو دا لقب ورته الله ورکه، نبی علیہ السلام ورکه انصار. مهاجرین چې بتلل نه کور ولته نه هلته ځمکه وه، د مکې نه بتلل، د نورو ملکونو نه به راتلل، مهاجر به شو، هېڅ هم نو د غریبانانو. او نه داسې بازارونو چې په هغه بازارونو کې څوک ځان له خوراک طلب کی، د یو بانډې زندگی وه. نو نبی علیہ السلام د یو مهاجر او د انصاري په منځ کې رورولي جوړه کړه، مواخات ورته وایي، رورولي. چې دا مهاجر دا به چا سره نو انصارو به وی صاحب مال راکا، یو مهاجر به راتله وی دا مال راکا ما سره به میلمئ، بل به وی دا مال راکا، بل به وی مال راکا. دومره قربانی د مدینې خلکو ورکړې د انصارو چې تاریخ کې به څوک دومره قربانی ورنه کي. نبی علیہ السلام وله قراندازي وکړه، د ده په سر قراندازي شوه، ځکه یو به وی زه بوځم، بل به وی زه بوځم، قراندازي به شوه چې چا په قراندازۍ کې به راورسېد وی زه د استارور شو. د بل په سر به یې قراندازي واچوله چې د چا په قراندازۍ کې به راووت وی د استارور شو. د بل په سر به قراندازي واچوله چې د چا په سر به راوخته وي د ستارور شو. یو مهاجر یې د انصاري رور کو، داسې رورولي نه لکه دا مونږ چې ورته رورولي وایو، داسې رورولي وله جوړه کړه چې که دا مهاجر مړ شو نو میراث به یې دغه انصاري وړي، او که د انصاري مړ شو نو میراث به یې دا مهاجر وړي. وارثان یې کړل د یو بل. نو مهاجرو سره غریبانانو سره سو چې دی به مړه شي او انصار به ترې میراث وړي. نه، د انصارو خپل یو زبردسته قرباني ورکړه چې که مهاجر انصاري کې هر یو مړ شو یو بل میراث پې وړي، مالونه یې ورسره تقسیم کړل. جایدادونه چې د انصارو کومو، د چا 2 جربه پټې وې، یو جرب مې د مهاجر رور شو، د چا 4 جربه پټې، دا جربونه خو زمونږ په وخت کې دی، هغه وخت کې د هغې خپلې پیمانې وې. زه یو مثال در کوم، هلکه دا 2 جربه د مهاجر شو، دا 2 گزه د مهاجر شو، دا باغ 2 باغه مې د یو د مهاجر شو. دونه قرباني یې ورکړه چې یو مهاجر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په قراندازۍ کې د یو انصاري ورسېد، د هغه نوم سعد ابن ربیع رضی الله عنه. کور ته یې بوته وی ته خو زما رور شوې، نبي علیہ السلام ته ما ته د رورولۍ په بنیاد راکړې، وی راشه دا مالم د سره په منځ نیمومه، او زما 2 ښځې دي، یو پکې خوښه کا چې ستا کومه خوښه شي نو طلاق به ورکم، چې عدت یې تیر شي نو درته یې په نکاح کوم. وبکې څوک دا قرباني غټ مال د سره نیمو، نیم مال زما ستا شو، او 2 ښه دانه چې ورېږي یو پکې درته پرېږدمه. بیا به چا وی چې دا به ناخوښه وه یا بوډۍ به و نو دلی ورکوي. وی نه راشه 2 ښځې مې دي، یو پکې خوښه کا چې ستا کومه خوښه طلاق به ورکم، عدت چې تیر شي تا ته یې په نکاح کوم. دې ته قرباني وی. دین د پاره بیا دا نشته، اسلام د پاره قرباني دا شوه کومه قرباني چې انصارو د مدینې خلکو د مهاجرینو په حق کې ورکړې ده. او ته څه وایي په جواب کې؟ وی بارک الله فی اهلک و مالک، وی خدای دې ستا په اهل، په ښځو کې او په مال کې برکت واچوي. هغه یو سړي کوي وسط وکړي نه بل ورپورې ونښلي، هغه سم نه ده. هغه ورته ست نو کړې، کلکه خبره یې ورته وکړه. هغه بل ته ګوره، د هغې ایمان ته مه ګوره چې واقعي دی خو ما سره دا یو مدد کوي، خو زه دې داسې ولې وکړم چې دله دې ضرر ورکړم. دلوني علی السوق، وی ما ته بازار ښایي، زه تاجر یم چې ځان له تجارت شروع کړم. سعد ابن ربی دا قربانی ورکړه، او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا 2 نمبر قربانی ورکړه.
وی خدای دې ستا په اهل او په مال کې برکت واچوي ما ته بازار ښایه زه تجارت والا سړی یم تجارت به وکړم لړ بازار یې ورته وښوی دا بازار دی دې کې تجارت کوه دې خو د مکې پته ورته نه وه په هغه ورځ یې تجارت وکړه خدای وله ګټه ورکړه پس بیا تجارت وکړه خدای وله بیا ګټه ورکړه په بل ورځ بیا تجارت وکړه بیا وله خدای ګټه ورکړه الله مالدار داسې مالدار شو چې یو ځل نبي علیه السلام له په مخه ورغی او د واده نښې وې پې لکه یو سړی چې واده وکړي نو د واده څه نښې نښانې د واده په زلمي وي خلک پې پیږي د واده څه نښې وې پې نو حضور پاک دې تپوس وکړو وی عبدالرحمن دا څه چل شوی دی وی صاحب واده مې کړی دی کوم ځای دې واده وکړو وی د انصارو کې یو ښځه مې په نکاح واخېسته وی ولیمه دې کړې ده د واده نه پس چې ډوډۍ څوک ورکوي هغې ته ولیمه وایي وی نه د الله رسوله نه مې ده ورکړې وی ښه اولم ولو بشات وی ولیمه وکړه که وس دې کېږي یو ګډ چیلی حلال که خدای دونه وس وله ورکړه چې دا دې وادې پکې وکړو پیسې هم خدای ورکړې هغه عبدالرحمن ابن عوف خدای دومره مالدار دومره چې بیا دې وروسته وفات شوی د 4 ښځې وې بیا نو 4 ښځو کې یوه ښځه وایي وی ماله د ده په ټول میراث کې حصه مه راکوې نغد مال کې راله لږ شی راکوې په نغد مال کې په ځمکو کې مه راکوې اسونه دي اوښان دي ګډه چیلی دي هغې کې هم نه غواړم تجارتي سامان دی هغې کې هم نه غواړم کورونه دي هغې کې هم نه غواړم به د نغد مال کې لږ غونده شی راکوې زما رونو چې ښځې 4 وي او د سړي بچي وي نو 22 حصه د یوې ښځې کېږي 22 حصه ډېر معمولي شی شو که نه ځکه 8 به په 4 تقسیمې نو د یوې ښځې 22 حصه شوه لیکن دې له چې نغد لږ غوندې شی ورکړه نو 80,000 اشرفۍ وله ورکړې 80,000 دیناره د سرو زرو اشرفۍ وي د سپینو زرو نه ډېر لوی قیمتي دی دی لږ شی ورکړه دونه مال خدای عبدالرحمن ابن عوف له ورکړه ولې هغه قرباني وکړه هغه انصاري ملګري مال هم د سره نیمو او ښځې هم د سره یو در کوم ده د هغې مقابله کې داسې ښکلی جواب ورکوي خدای دې ستا مال او اهل کې برکت واچوي الله وی دته خو د برکت دوا وکړه او دغه د ښځه رتې قبوله نه کړه او دا مال دې قبول نه کړه خو زه هر څه خو زما په لاس کې دي که نه ګوره چې در کوم یې او که نه در کوم ښځې وله 4 ورکړې او مال یې دونه دولت ورکړه دونه قربانۍ ورکړې انصارو د مدینې د مهاجرینو په حق کې چې د هغې تاریخ په مثال پیدا نه کړي کله چې فتح شروع شوې د بنو نذیر او دا مالونه غنیمتونه رالل نو نبی علیه السلام مبارک څه چل وکړو انصار او مهاجر یې کینول وی راشه چې دا ځمکې د باندې تقسیم کړم خلک ځمکې د څونه خوشحالېږي نن یو مرله چې قیمتي ده د هغه وخت کې هم قیمتي وه دا نه چې ګرې ځمکه اوس قیمتي را پښتانه وي ځمکه مور ده وایي مور هر وخت قیمتي وي دا هغه وخت هم قیمتي وه نو حضور پاک وی راشه چې دا ځمکې د باندې تقسیم کړمه انصارو څه وی وی نه د الله رسوله مونږ له یې مه راکوه دې مهاجرو له ورکړه د دوی نشته زمونږ شته دې له یې ورکړه نو پیغمبر علیه السلام بیا وی ښه دا چل به وکړم چې دې له به دا ځمکې ورکړم خو چې تاسو دوی له خپلې کمې ځمکې ورکړې دي پر ورولۍ کې به درته واپس کړي دې له به ورکړم خو داسې نه چې ستاسو عادي م ورسره وي نه ور به کم خو چې تاسو کمې ځمکې دي نو صحابه و مهاجرو ته یې د مکې خلکو ته بیا وویې وی دا ځمکې تاسو والې تقسیم کړئ خو چې تاسو سره د انصارو کمې ځمکې دي هغه د انصارو ته واپس کړئ دا دې ته رورولي مواخات رورولي ډېره موده پورې دا مواخات رورولي وه چې مهاجر به مړ شو انصاري به ترې میراث وړو چې انصاري به مړ شو مهاجر لکه د خپل لور د هغې نه وروسته بیا حکم راغی چې نه بس اوس به میراث دا خپل وارث نسبي وارث ته یو بل نه وړي او دا د رورولۍ میراثونه ختم شو نو دا یو رورولي او مواخات نبی علیه السلام جوړ کړ او انصارو په دې کې مضبوطه قرباني ورکړه او یوازې دا قرباني نه رونو مسجد نبوي چې کله جوړ شو نو مسجد نبوي کې بالکل د نبی علیه السلام محراب مبارک ته مخامخ په جومات کې یو چبوتره نبی علیه السلام جوړه کړه داسې لوړ غوندې ځای و هغې ته به یې صفه وې وی دې باندې به زما طالبان چې زما نه علم زده کوي او په دې دیری طالب چې ورته مونږ وایو دا په جومات کې یو خاص ځای طالبان پکې دیره شو
دا طالبان بسوکو دا مکسر مهاجرو ځکه انصارو خو به چې د نبي علیه السلام نه کوم علم زده کو کور ته بتلل د هغې خو خپل کورونه د مهاجرو کورونه نو نو دوی به په هغه صفه کې په هغه جومات کې په هغه چبوتره صفه لوړ ځای ته وایي په هغه چبوتره به ناست و د پیغمبر علیه السلام نه به حدیث او قرآن زده کول ژوند یې سو د غریبانانو خو څه نو اوږې به و ناره و نور به و حضرت ابو هریره رضی الله عنه وی قسم دی وی اویا کسان دغه د صفې طالبان د پیغمبر علیه السلام شاگردان وی دا ما لیدلی دي چې د غریبانانو به یو لنګ و نه به کمیس و نه به ټوپی و نه به سپلی نه به پرتوګ و د پرتوګ په ځای به لنګ و وی هغه لنګ به هم دومره لنډې و چې هغه به نوم ته ایله په خواری رسېده نو وی غریبانانو به دقه ځای دا لنګ نیولی و چې عورت هم ښکاره نه شي او وی چا به غنې راوړی وې په دې لنګ کې به د غنو ازغي به پکې ټومبلي و یو ځای کړی به په چې هسې نه زمونږ دا لنګ پرېږدو ښکاره نه شو نه به کمیس و نه ټوپی و نه پټکې و نه سپلی دا ژوند به یې تېره او وی مونږ به نار ناستو ډوډۍ درک په نه لګېدو وی دوه درې دېر ورځې به مونږ ته خوراک نه میلاوېده نو ما به څه چلو که خېټې به مې دړ شروع کړو د لوږې نه نو په ځمکه به هلوړې سملاستم او په دې خېټه به مې ځمکې له زور ورکړه او وی کاڼې به مې دلته وتړه یو طرف ته او بل طرف ته او ما دوه کاڼي تړل ښي طرف ته او ګس طرف ته د هغه لوږې د دړ د وجې نه یو ځل ورته چا ډوډۍ ورکړه هغه روټۍ خوړله نو هغې کې یو اعلی قیمتي رومال و رومال باندې پوزه پاکوله دا حضرت ابو هریره د پیغمبر علیه السلام خاص طالبو خاص شاگردو 5304 احادیث د پیغمبر علیه السلام د دنه نقل شوي 5304 احادیث نو یو ځل ډوډۍ خوړه نو په هغه رومال و قیمتي پوزه یې پاکوله وی واه واه ابو هریره په دې رومال کې پوزه سونی وی رایاد مې شو هغه وخت چې د پیغمبر علیه السلام د منبر او د محراب په منځ کې به د لوږې د لاسه بېهوشه پروت و وی خلک به رالل زما دې سر له به یې لتې ورکولې چې ابو هریره لیونی دی لیونیانو له خلک شاټونه ورکوي وی زما دې قسم په خدای وي که زه به لیونی یم د لوږې د لاسه او بېهوشه پروت وم نو وی جړل دومره یې وجړل چې هغه ډوډۍ ته پاتې شوه هغې ونه خوړم او یو ځل ډېر زیات اوږې شوم ما وی چې نور څه صبر نشته یخ خدای اوس څه وکړم نو د جومات هغه دروازه چې خلک به پې د مانځه نه پس په زیات تعداد کې وتل هلته کېناستم ودرېدم که د چا را باندې رس وسوځېده ډوډۍ لی بوتلم سوال خو منه دی سوال خو به یې نه کوو وی حضرت ابوبکر صدیق را تیر شو وی ما ته د یو آیات تپوس وکړو وی د دې کې مې آیات ماله د هغه نه ښه راته خو دې کې مې غرض دا و چې دې ما ته متوجه شي د ما حالت وګوري او کور ته مې ډوډۍ له چېرته بوځي خوله مې ورته ګډوله ځان ته مې را متوجه کو خو هغه هم نیغ تېر شو هغه که رسوله نو وی دې کې حضرت عمر راغی ما هغه اواز ورکړه چې یو آیات تپوس ته نه کو وی دا غرض مې پکې نه ما له آیات د هغه نه ښه راتله غرض مې دا و چې دې ما ته وګوري د ما دا حالت څه کې چې ته کور ته مې بوځي نوړی ډوډۍ راکړي وی هم تېر شو څه ونه وکړل وی دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ وی چې دې ولیدم ما ته یې وکتل فورا یې را باندې اواز وکړه باهر ابو هریره تی ما وی راځه الحق وی نه راځه وی ورپسې روان شوم وی کور ته یې بوتلم وی چې کور ته یې بوتلم بیبي نه یې تپوس وکړو چې د خوراک څه شته وی هغې وی چې او د لرګي او داسې کاسه وه پوټینۍ غوندې وی دا یو ګاونډی تا له پی رالیږلي دي وی ما ته نبي علیه السلام وفرمایل چې ابو هریره ورشه د صفې طالبانو ته اواز که چې تاسو نن د پیغمبر علیه السلام میلمانه یې وی ډېر ګیلمن شوم وی ځکه د صفه کې به کم از کم اویا کسان او د 300 پورې کسان ناستو ګیلمن شوم ډېر چې د الله رسوله ما ته وګوره کاڼې مې تړلي دي وږې یم
او خېټه مې داسې ده چې ور پرېوتې ده او دا یو کاسه پیدي نو چې د صوفي خلکو ته آواز کما او په دیم پیوما دا هم راته پته و چې نبی علیه السلام به چې چا تقسیم کو خدمت به کو نو هغه به په آخره کې ورکشي ورکو نو ما ته پته ده چې دا خلک په ما را بلی خدمت به په ما کوي نو ما له به آخر کې را کوي نو یقین لري چې ګوټم راته پاتې شي دا خو د یو کس پیدي یو کس به اوس کی یا به دوه اوس کی زاړو دوه دی اوس کی یا درې دی اوس کی نو دا اوسل او یا 300 کسانو ته کم ځای رسېږي نو ډېر ګیلمن شوم چې دا خدای رسول وږي خو زه یم نو ډېر وږي یم د ګرځېدو طاقت مې نه لري خېټه مې دړ کوي او ته وایې چې دا صوفي والا راوغواړه خو د پیغمبر علیه السلام خبره و هغې کې خو موږ دویمه نه شوه کولی وی لاړم صوفي والا چې څومره طالبانو صحابه کرامو هغې ته مې اواز وکړه چې راشئ نبي علیه السلام هم غواړي د هغې غریبانانو د خوراک بسو هیڅ نه د هغې به دا چې یو پړی به اویزان دو پړی په دې صفه په دې چت کې نو انصارو به د کجورو غونچک راوړه هغه پړي کې به اویزان که نو دی به چوکه راواغېسته نو هغه غونچک له به ټس ورکه نو د هغې نه به 2-3 کجورې را پرېوتې نو په هغې به یې خپله ګزاره کوله نو کجورې خو په هر سیزن کې په هغه زمانه کې دونه کجورې هم نه دا اوس چې کمې دي دغه د دې غریبانانو ګزاره وه او دا ابو هریره رضی الله عنه وی دروازې به دقسې ناستو سبق به م یادو د نبي علیه السلام نه قرآن به م زده کو او دغه دانه نیمه کجوره به مو څنډله خوړه به او ماسخوتن چې به شو نو پیغمبر علیه السلام ته به راغونډ شو نو نبی علیه السلام به صحابو ته وی دا بوځئ کورونو ته ډوډۍ پې وخورئ وی چا به یو کس بوته چا به 2 بوتلل چا به 3 بوتلل چا کر چې به سنو هغه به څوک بونه تلل او ی خدای دې سعد ابن عباده رضی الله عنه باندې ډېر رحم وکړي وی هغه به 80 کسان کور ته بوتلل موږ نن څو طالبانو له ډوډۍ ورکړو شکر دی زموږ کلي علاقه خو ډېره ښه ده خدای فضل دی په طالبانو باندې که د یو د 2 شي نو بیا پې خلک تنګېږي دا طالبان چې دا اوس ستا په مدرسه کې علم زده کوي دا د پیغمبر علیه السلام د صحابو د طالبانو وارثان دي ګورې حقیقت ته وی مخکې خبره ده بله دویمه پکې نشته هغې د نبي علیه السلام نه قرآن زده کو حدیث یې زده کول دا هم غریبانان قرآن و حدیث زده کوي هغې له به انصارو ډوډۍ ورکوله خپل یې سنو دوی له هم تاسو ډوډۍ ورکوئ که مدرسې له څوک چنده ورکوي دا هم د هغوی د ډوډۍ دپاره ده که نو چې څوک طالب دی دا د نبی علیه السلام د هغې صفې د طالبانو وارث دی او چې کوم خلک دې طالبانو سره مدد کوي کومک کوي ډوډۍ ورکوي دوی د هغه چا یاد تازه کوي چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې به چا د صفې طالبانو له ډوډۍ ورکوي هغه دین دی که څوک یې زده کوي مخلوق ته یې رسوي څوک دین والا سره مدد کوي دا خو څه نوې خبره نه ده خو که دې طالبانو دا دین پرېښود او دوی وایي چې زموږ ځان د دوکان به وکړو او خپل تجارت به کوو یا مزدوري دیاړي به کوو ډېر خلک دیاړی کوي بیا به دین ختم شي که ختم به نه شي او که دا طالبان وایي چې نه زده کړه به هم کوو ځان له به ګټم کوو دواړه کېږي نه او چې دا څوک ورسره مدد کوي دوی وایي نه کوم مدرسې سره مدد او طالب سره مدد نه کوم دوی به څه خوري بیا هم دین ختم شو پاتې شو دا یو نقشه ده بلکل دا زمونږ د مدرسو د طالبانو زده کړه او په مدرسو کې طالبان چې کوم دین زده کوي او دا څوک مدرسو سره یا طالبانو سره د ډوډۍ په شکل کې مدد کوي یقین وکړه دا د حضور پاک د هغې زمانې د انصارو د مهاجرینو یو نقشه ده یو یاد تازه کوي چې نیت روغي ګورئ نیت صفی تاسو ته هم دا ویم بعض یو کې په خپلو بچو علم زده کوي قرآن پې زده کوي او که د چا دا ني نو د دې طالبانو عالمانو سره د مدرسو سره مدد وکړي په دې نیت چې زما د دین خدمت کوي زما دین زده کوي پرېږده چې دین ته اوزګاري مدد به ورسره زه کوم دین به خور شي خدای به یې خور کړي نو د شپې به چا 2 کسه کور ته بوتل چا 3 چا یو چا سعد ابن عباده رضی الله عنه به 80 بوتلل ډوډۍ به یې وخوړه که به اوبه او که به نو واپس به بیا رالل دقه ځای به یې شپه کوله په دا چبوتره کې اوده به وپکې طالبانو د مرستې او د مدد یو واقع درته ویم ستاسو ذهن کې دا خبره به کښېني زمونږ په دې دین په دې کتابونو کې
په تفسیرونو کې او تفسیر ابن جریر دا تفسیر چې چا لیکلی دا غنوم دی محمد ابن جریر او دا دوه کسه دي یو معتزلی او د خراب عقیده او یو د ښې عقیده او سم سړی د اهل سنت والجماعت سره تعلق دا چې کوم د اهل سنت والجماعت سره تعلق دی خپل واقع دي کې و یو زمانہ کې په هندستان کې موږ د یو استاد جی نه درس وې سبق هم تیز زده کوو لکه اوس الحمدلله زموږ د طالبانو چې څه زده کړل دستاربندي تېر اتوار وشو خدای کامیاب کړو خپل وطن ته لاړل وې دغه رنګې موږ لګیو د خپل استاد نم سبق زده کوو نو د کال په دې منځ کې را سره خرچه خلاصه شو و زمونږ په دې وطن کې خلک طالبانو له ډوډۍ ورکوي په دې پنجاب کې یا په دې دغه کې هندستان کې دا د وظیفو رواج نشته نو چې خرچه خلاصه شو نو موږ ملګرو مشوره دا وکړه چې دا کلي ته به لاړ شو وطن ته د مور پلار ملاقات به وکړو او خرچه به ځان سره راوړو نو دا باقي سبق به بیا پوره کړو وی بسترین په اوږه کړه چې د جومات نه ووتو نو د جومات مخې ته یو یهودي و بوډا بابا و مونږ به ته کله کله سودا غشتا وی هغه یهودي بابا روت چې طالبانو څه کوی سبق هم خلاص شو رخصت شوی مونږ وی چې نه سبق هم خلاص نه دی وی څنګه ځې مونږ ورته وی چې خرچه خلاصه شوه زه وطن ته چې خرچه راوړو نو دا باقي سبق به بیا پوره کړو وی ښه د خرچې د مخې تاسو ځای سبق هم پوره نه دی مونږ وی او وی ځای جومات ته او چې څومره خرچه په تاسو کېږي زه به درکوم ځای خرچه به زه درکوم وی مونږ یو بل ته وکتل چې د خو ساتو که نو وی خدای را سره خو کا او مهرباني وی چې نه مهرباني و دا پرېږدی ځای جومات ته مونږ یو بل ته وکتل چې دا خو یهودي دی مسلمان نه دی همون خود مسلمانان یو طالبان یو دی په موږ څنګه خرچه کوي ویا پوه شوه بابا وی هغه وی چې تاسو ولې سوچ کوئ ستاسو په یو آسماني کتاب باندې ایمان دی چې قرآن شریف دی او د هغې خدمت کوئ او زمان په یو آسماني کتاب ایمان دی چې تورات دی نو کتاب ستاسو هم آسماني دی او زمان آسماني دی نو زه خالص د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کوم او یا بسترې زمونږ نه واغېشتې او په خپله جومات ته یوړې ورالی پرانستې ډېره ښه وی بس زمونږ چې به څه خرچه لګېدله د دوکان ته به تلو راوړه به هم دی وی کال هم پوره کو سبق هم خلاص کو چې سبق خلاص شو رالو ولا بابا ترې هغه خپل کتاب وګوره که په مونږ دې څونه خرچه کړې چې مونږ کلي ته لاړ شو چې درته یې راولېږو وی بچې ما خو هغه خرچه لیکلې نه ده بابا ولې ما خو د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کړې زه په مخامخه ډېره ښه ده لاړو دا ابن جریر طبري رحمه الله وایي چې ډېره زمانه تېره شوه و یو ځل زه سره د یو څو ملګرو حج ته لاړو د بیت الله وی طواف هم کو چې دا کوم ځای خلک طواف کوي دې ته مطاف وایي دې مطاف کې تاویږو هغه زمانه کې خو دومره رش نه ده اوس چې څومره رش ده وی دې مطاف کې چې م وکتل اوس داسې مخامخ نو دغه بوډا بابا ناست دی دا یهودي شکم پې راغی خو زمانه ډېره تېره وه نو پوره پېژنګلو ونه کړی شوه چې طواف هم خلاص که نو ورلو ورسره کېناستو بابا خفه کېږه مه یو تپوس ته نه کوم وایه بچو ته د هندستان خو نه ویم د فلانکي کلي خو نه همدغه کلي بابا هلته یو جومات و مخامخ یو دوکاندار و چې ته به هغه دوکاندار خو نه وی بچې همغه دوکاندار یم ښه بابا یو تپوس ده نه کوو خفه نه شي دوکاندار خو یهودي و یهودیان خو حج له نه راځي او ته خو د بیت الله خوا کې ناست دی وی بچې همقه یهودي ما زه یهودي وما ما ته الله ایمان را نصیب کړی دی زه دې حج له راغلی
تاسو څوک کې چې دونه د نږدې نه مې پیژنې زما نسب درته معلوم دی څوک کې مونږ وی مونږ هغه طالبان یو چې په نیم کال کې را سره خرچه خلاصه وه سبق نیمګړی پاتې کېده او تاره باندې خرچه وکړو زمونږ هغه سبق الله پوره کړ وی دونه خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه وجړل او را پاسېده او مونږ ته را تر غاړه وته او ای بچی ستاسو د مخه ماته الله ایمان را کړی دی بابا هغه څنګه وی په کومه ورځ چې تاسو رخصت شوې په هغه شپه ما خوب ولید ودیم او په خوب کې مې یو نوراني چهره ولیده یو انسان منکر راغی داسې خشته مخ و چې د دې مخ نه داسې رڼاګانې ختې وی زه د اندازې نه پوه شم ما خو پېژنده نه خو د اندازې نه پوه شم چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی وی ما ورمنډه کړې میں حضرت تاسو منکر څه کوئ وی راته وفرمایل چې تا زما د دین د طالبانو مدد کړی دی نو تاله زیر در کوم خوشخبری در کوم د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده وی ډېر خوشحاله شم وی راویښ شم ښځه مې وړقوله چې اوس خوب ورته وویم چې داسې ناشنا خوب مې ولید وایي چې ښځه مې وړقوله ښځه ماته ویې سړیه ولې دې راویښه کړم مې ولې اوس ما ورته خوب نه دی ویلی وی د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید منکر راغی او د دې مخ نه داسې پلوشې او رڼاګانې دي مې حضرت منکر څه کوې وی تاله زیری در کوم زما د دین د طالبانو مدد دې کړی دی د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده وی زمونږ په کور کې 14 کسانو په دا یو شپه په دې یو ټیم کې 14 واړو دا یو شان خوب لیدلی دی وی سهار لاړو ستاسو هغه ملا صاحب لا او د هغه په لاس کې ملاس ورکو قیاعت هم ورسره وکړو خدای پاک ایمان را نصیب کړو تمارونو عقلي خبره به درته وکړم دا دین چې دا مونږ او تاسو په کوم دین کې داخل یو چې اسلام او شریعت ورته وایي دا دین د چا دی دا د الله دی الله د دې دین دپاره پیغمبران او د پیغمبرانو نه پس د هغه خلیفګان عالمان راولېږل دې دپاره چې دا دین رک شي امت ته ورسېږي او دا خور شي نو چې څوک د خدای چې زما د یو مشن څوک خدمت کوي نو زما به خوښي کې به نه ایښود دې سیاسي پارټو ته وګوره که چې یو سیاسي لیډر د پارټۍ سو خدمت کوي نو اته قرباني کوي ته نه قرباني کوي دقه رنګې چې څوک د الله د مشن د الله د دین د پیغمبر د مشن د پیغمبر د دین خدمت کوي نو الله به خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي نو دا دوه ډلې خدمتګار شو یو هغه ډله ده چې هغه د طالب په شکل کې لګیا د علم حاصلوي قرآن زده کوي او دین زده کوي او بل ته رسوي دویمه هغه ډله ده چې د مدرسو سره د طالبانو سره د عالمانو سره مدد کوي ولې چې د دوی دا ګاډې په ځای ونه درېږي که دوی ځان له دوکانداري کوي ځان له تجارت کوي خو بیا خو د دین خدمت نشي کولی زه به ورسره مدد وکړم ته لګیا اوسه کار کوه زه به درسره مدد وکړم داسې مثال دی زه یو مثال درکړم لکه یو سړی دی په سترګو په دغه باندې شل دی په خپو باندې او بره میوه وې ځان دره ته هغې ته رسېدی نه شي دې شل ته وې راشه چې په اوږه دې کړم نو میوه روشو کوه زما لاس خو نه وررسي ستا خو خپې نشته او هغه شل دې په اوږه کوه مخامخ دې دې میوې ته اوچت کوه هغه میوه روشو کوله نو په دې میوه کې د دواړو حصه شوه که نه شوه د هغه شو کوونکي هم حصه شوه چې چوچت کې د هغه هم پکې حصه شوه دقه رنګې چې د علم د قرآن او د حدیثو څوک خدمت کوي د هغه میوې شو کولو والا دی او چې څوک ورسره مدد کوي مدرسې سره تعاون ورسره کوي دا هغه اوچتوونکی دی نو په دواړو په دین کې حصه شوه نو څوک طالبانو په صفه کې به دیره د پیغمبر علیه السلام نه به دین زده کو ابو هریره او د هغه ملګري او نور خلکو چې چا به تجارت کو او چا به هغه څه زده کړه نه شو زده کړه ټولو کوله ګورې دا ټول انصار مهاجر ګورې ټول طالبان دي ټولو دین زده کړی دی یو هم پکې پاتې نه دی خو چا زیات خدمت کړی چا ولا د ډوډۍ خدمت هم کړی دی دا یو نقشه ورونو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي یو ځل ډېر وږی شوم دا عجیبه خبره درته وکړم
او ډېره زیاته یخني به کېده نو لکه د مدینې منورې موسم ساجیبه غوندې موسم دی خدای پاک دې ولې تاسو بوتلی کړي داسې موسم دی د مدینې یو وخت به ګرم یو وخت به دومره یخني شي چې بنده وي خدای اوس چېرته کوټ واسکټ وشي به واچولي یو کال ډېره زیاته یخني به ما ته چا ټلیفون کړی نو ما ځان سره واسکټ یوړو پا واسکټ بیا تنګ وم د یو ملګرو زمونږ د علاقې هغه ته مې لکه واسکټ ته خو رجت نشته وي ولې به ورته نشته وي دلته خو کله یخني مې ته ما دا واله دا واسکټ مې درله درکړه نوې خشته واسکټ و په هغه برابر م ډېر خوشحاله شو او مې دا به ځان سره اوس څه هغه ځای نه بیا پیټې روړل ډېر ګرانې مې دا واسکټ به اوس به کسې ګرځوم هغه له مې ورکړه خو لاړ خو چې سبا پاسېدم دومره یخني وه چې خدایا واسکټ مې ولې ورکاو شیطان به وسوسې راچولې په هغه صدقه او خیرات یې بیا دغه کولو چې دا واسکټ دومره یخني مې وشوه نو د مدینې منورې موسم سات په سات بدلي کله ګرم کله یخ شي نو عبدالله ابن عمر وایي یخني مې کېده نو کوټ خو نو او نه واسکټ شته نو څه چل مې وکړه داسې به څوک وڅوکي یو سرمن مې راواغېسته نو په دې میاشت کې مو له سورې وکړه سرمن لا د څاروي سرمن میاس کې لکه کپن چې چاته چې د سر دپاره پکې سورې وکړي وی سورې مې پکې وکړه ځان ته مې واغوسته نو ګیر چاپېره رانه اوېزان د شوه نو په دې میاس کې مې یو پړی د کجورې د پاڼو نه جوړ کړ په هغې مې د املا کلکه ځان له وتړل او وی ضرورت ایجاد کی ماهر او سپلای به نه وي نو مونږ به څه چل وکړو مونږ به څاروي سرمن راواغېسته نو په خپه پکچ به م په چاکو پرې کړه نو د کجورو پړی به م راواغېسته د کجورو پاڼو نه هم پړی جوړ کړ نو هغه به م یو ځای پکې سورې وکړو نه به د ګروت دپاره شوه او یو ځای به م سورې وکړو نو په خپه به م لکه د روغ راواړو په دې کې به ګرځېدو دا م ژوند نو ډېر زیات وږی وم او دغه شی مې چولی وایي بین به رانه ته ځکه خو چې ویلي شي ګرم شي نو بیا د وازګې بین کوي نو یو یهودي و د هغه باغ و نو چې ورغلم نو په دې چوندې کې ګورم وایي هغه یهودي را باندې پیش و وایي ما ته وایي بانډیسي راشه که خدمت کې نو ما سره مزدوري شته نو یې ځان مې وردن نه که په هغه باغ کې نو یې ما ته وایي چې ګورې لس بورقې او یوه قجوره لس بورقې به راوباسې دې باغ ته یو قجوره به درکړم وی مجبور وم حالانکې هغه بورقه هم داسې وړه بورقه نه وه او د مدینې کویان هم د تورنګزو په شان لرې جور دي وی ونښتم بورقه به مې راایستله چې لس به مې پوره کړې نو کجوره به یې راکړه او به مې خوړه وی چې بیا به مې لس پوره کړې ما کجوره راکړه نو کجوره به مې بله وخوړه نو چې بیا به مې لس بورقې پوره کړې نو بله به یې راکړه وی یو څو کجورې مې وخوړې پوره مې کړې او یې کېناستم او به مې وڅکلې او بورقه مې ورته وغورځول او را روان شوم ای بانډیسیا ساده سړیه ستا خو بله مزدوري کېږي لوی باغ دې راله اوبه که راشه حساب کوئ مې چې حساب به خپل کار کوي ورځم هسې نه حضور پاک بار ته راوتي ما نه څه حدیث فوت نه شي داسې ژوند و د دې اصحاب صفه دې زندګي وه نو حضرت ابو هریره وایي چې نبي علیه السلام راته وفرمایل چې ورشه دغه ته اواز کا د صفې والا خدای یو جام پیري او دا خو د یو کس دو کسو کېږي دا دومره او یا اتیا سل 203 به دیرو چې دا زه راولم نو خوش قسمته خو هغه دی چې بس لږ بیا پې خوله کېږي او زما نمبر خو به وروسته ځکه راځي چې د پیغمبر علیه السلام عادت ده چې څوک تقسیم کوي هغه اخره کې رسکي وایي د پیغمبر هم حکم و ویل لرم ټول ته مې اواز کړی وایي چې راغلل نبي علیه السلام یې کېنې ټول کېناستل وایي ما ته ابو هریره د ښي طرف نه شروع کړه وایي هغه ښي طرف والا نه مې د پیغمبر علیه السلام حکم شروع کړل چې هغه له پی ورکړل ویس کړل وایي په مړه خېټه سکې لکه چې د مړې شوه خو ابو هریره لاړې پکې تا ته کوم دی پاتې کېږي وایي هغه اوس کلی وایي دویم له ورکه
وی دویم مسکل پاتې شو تی وی دریم لا ورکا دریم مسکل پاتې شو تی باس وی پوه شوما چې دا خو معجزه ده د حضور پاک وی چې څومره کسانو ټولو دا پیوسکل وی اخره کې نبی علیہ السلام هغه لوښي واغشت وی ما ته چې ابو هریره زه ورته پاتې شو واله اوس ته وسکه وی ما وسکل وی ما ته اشرب اسکا وی نور میں مسکل وی مسکی مسکی کیگی ما ته اشرب نور مسکا وی میں چې صاحب نور میں مسکل وی شابه نور مسکا وی میں والله لا اجد له مسلکا قسم په خدای کا زه خېټه کې استاس کم ځای ورواچوم بیا مې نبی علیہ السلام لور کړ نو هغه باقی پیغي اسکل نو خلاص شو دغه چبوترا هغه ته به صفوي دا په جمعات کې داغه یو نقشه سم اوچت یو لور دیشتا دا حاجان عمره والا لاړ شي پکې ناشتي 2 رکعات پکې وکي یا تلاوت پکې وکي الله دې مونږ تاسو بوتلي دا انصار قربانه ورکړي نو خدای انصار سره سوکل نبی علیہ السلام فرمایي آیت الایمان حب الانصار وی دا انصار سره مینه د ایمان نه خدا څوک چې انصار سره مینه کوي دا مسلمان دی او آیت النفاق بغض الانصار او چې څوک انصار سره بغض کوي دا منافق دی یو موقع کې غزوه حنین او طائف دا فتوحات شنو هغه کې ډېر زیات مالونه مسلمانانو لراله نو د پیغمبر علیه السلام خو یو عجیبه شانو مکه کې چې کوم خلک نوی مسلمانان شو هغوی ته ډېر مالونه ورکړل چاله سلو خان ورکوه سخیق دو نه و چې د حد نه وتی چاله 50 ورکوه چاله زیات ورکوه د انصارو له څه ورنکړل نو بعض هلکانو خبره ترې شروع کړې په انصارو کې وره که نه وي خپل قوم له مال ورکړه مونږ له رانه کړه اوس ورسره مونږ جنګونه کول دی قریشو سره زمونږ تورې اوس هم د دې په وینو سرې دي هغوی له مال ورکوي او مونږ له نه راکوي نو پیغمبر علیه السلام ته دا خبره راورسېدله نو یو غټ تنبو په هغې کې ټول انصار را جمع کړل وی ټول انصار راشه چې یو کس د نه پاتې نه چې ټول یې جمع کړل وی تاسو څه خبره ترې کړي دي نو هغې خو به دروغ نه وي مشرانو ورته وي صاحب مونږ نه دي کړی او د هلکانو څه خبره ترې کړي دي چې پیغمبر علیه السلام دغه خپل قوم له د مکې مالونه ورکړل مونږ له یې را نه کړل حضور پاک ورته څه وایي فرمایي وی دوی له مې ځکه ډېر ورکړل چې دا اوس مسلمانان شو نو لو ولا مطمئن کوم هسې نه چې مونږ مدینې ته لاړ شو او دا واپس کافران شي او دا شته بیا مکه قبضه نه کړي شورش جوړ نه کړي بغاوت نه کړي دې له مې مال ځکه ورکړه چې زړه مطمئن شي او د تالیف د زړه مینه پیدا شي او ای انصارو وی تاسو په دې خوشحاله نه چې خلک به ځان سره کورونو ته ګډې او چیلې بوځي او تاسو به ځان سره خپلو کورونو ته محمد رسول الله بوځئ صلی الله علیه وسلم زم خوښ یم چې د سره لاړ شم که ګډه اوښان او چیلې هم خوښ دي وی صاحب راضي یو په تا چې ته مونږ سره لاړ شي نم دي په کار دا مالونه وی انصارو وی ټول خلک به ډېرېږي تاسو به کمیږئ او تاسو سره به وروسته ظلمونه کېږي وی اس فکر مه کوئ انتظار کوئ تاسو به ما سره په حوض کوثر میلاویږئ او که خلک په یوه لاره ځي انصار په بله لاره ځي نو زه به د انصارو په لاره ځم که خلک په یو دره کې ځي انصار په بله دره کې ځي زه به د انصارو په دره ځم او که هجرت نه وي زه مدینه کې پیدا وي زمارونو دا قربانۍ دی ورکړه د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو ټول کورونه د انصارو ورکړل صحابو له کورونه ورکړل دا د مدینې منورې د هجرت نه پس هجرت نه پس په مکه مکرمه کې چې نبی علیہ السلام مبارک به مونځ کو نو په داسې طریقه به یې کو چې مخ بیت الله شریف تم راشي او بیت المقدس تم راشي چې مدینې ته لاړ نو بیا د الله په حکم بیت المقدس ته مونځ شروع کړو دې دپاره د یهودیانو سره په پخوانو کتابونو کې دا لیکلی شوي چې د آخر زمانې پیغمبر به دواړو قبلو ته مونځ کوي هم به بیت المقدس ته کوي
هم به بیت الله ته کوي. نو چې هغې ته پته ولګي تقریبا 14 میاشتې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته لمونځ وکړو. نو په 2مه هجره کې د شعبان په میاشت کې غالبا په 15مه نبی علیہ السلام د یو صحابي تپوس ته تللی، مسجد د بنو حارثه ورته وایي، اوسنی نوم یې مسجد قبلتین دی. هلته تللی نبی علیہ السلام د ماسپښین لمونځ کوو، خو د خدای نه به یې دا سوال کوو نبی علیہ السلام الله ته به یې لاس اوچت کړو چې یا خدایا ماله بیا واپس هغه د مکې قبله راکې. بیت الله خو بیت الله دی که نه، چې خدای مونږ له بیا واپس د مکې قبله راکې، دا سوال به د خدای نه کوو. نو صحابه په دې باندې پویو چې د نبی علیہ السلام دعا خو خدای قبلوي، نو دا قبله به بدلېږي. دا هغه صحابي تپوس یې کوو، نو د ماسپښین وخت شو، نو په هغه مسجد د بنو حارثه کې نبی علیہ السلام د ماسپښین لمونځ وکړو. نو 2 رکعاته لمونځ یې بیت المقدس ته کړو چې جبریل علیہ السلام ولا راغی. وی دا فول وجهک شطر المسجد الحرام په بیت الله ته مخ کړه. نو نبی علیہ السلام صفونو کې لال هغې طرف ته ودرېده او قوم مخونه واړو ورپسې شا کړه. نو 2 رکعاته بیت الله ته وکړل او 2 رکعاته بیت المقدس ته کړي، وروستني 2 رکعاته بیت الله ته وکړل. اوس هم حاجیان چې لاړ شي نو هلته هغه جومات ته ځي، مسجد قبلتین ورته وایي، او په هغې کې عموما خلک د برکت دپاره یو 2 رکعاته لمونځ کوي. نو مخکې چې زه تللی وم دقسې محراب د ډېر مزېدار بیت الله ته مخامخ، او د دې اپوزیټ الټه سایډ ته مخامخ لکه دغه دروازه چې ده دغې سایډ باندې محراب خو نو، خو آیاتونه یې پرې لیکلي وو، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. دا آیاتونه چې کم هغه د مانځه په میانځ کې نبی علیہ السلام ته نازل شوي وو، دا آیاتونه یې هلته لیکلي وو، او د محراب یو نقشه یې پې اچولې وه. بیا چې زه لاړم دوباره نو هغه محراب هغه نقشه هم نه وه، هغه آیاتونه هم لر کړي وو، او د هغې محراب په ځای ګیټ کړو کړی دی. نو یو بوډا بابا او څوکیدار هغه نه مې تپوس وکړو، نو ما ته یې حکومت دا دغه وکړو چې دا بند کړې مې. دا ولې وی خلکو به دې خوا مونځ کوو، بعضې برادر چې نبی علیہ السلام دې خوا کړی مونږ هم داسې کوو. ځکه نبی علیہ السلام خو چې کوو هغه وخت کې دا قبله اوس قبله نه ده، نو دا قبله بدله شوه. نو یهودیانو پراپیګنډې شروع کړې، کله یو خوا مونځونه کوي کله بل خوا مونځونه کوي. الله وی ګوره اصل خبره قبله بیت الله یا بل شی نه دی، اصل خبره د خدای د حکم تابعداري ده. بس دا خو د خدای حکم دی، کله د داسې مونځ کوه داسې به کوې، دې خوا مونځ وکړه ټیک ده، د خدای چې څه حکم یې هغسې به کوو. دویم دا کار وشو. دریم یو بل کار وشو چې هغه اذان و د اذان ابتدا. په مکه مکرمه کې خو مونځونه دي پټ کول، چې مدینه شریفې ته لاړل نو جمع شروع شوه، مسجد قبا کې هم شروع شو، په مسجد نبوي کې هم شروع شوه، خو بانګ نو یو ځل نبی علیہ السلام صحابه د ماسخوتن د مانځه نه پس کېنول میټینګ دپاره، وی کېنئ. چې کېناستل وی یاره څه داسې مسله پکار ده چې مونږ پې خلک مانځه له رابلو. څوک؟ یو کس پکې پاسېده، وی صاحب زما خدا تجویز دی چې اور به بلو، د مانځه په وخت کې به اور بلو، نو چې لوګي یې بره غرغنډه خلک وویني نو مانځه له به راځي. نبی علیہ السلام وی نه، اور خو د مجوسو کار دی، مجوسیان د اور عبادت کې دا کار نه کوو، اور له دخل نه ورکوو په خپل عبادت کې. بل کس وی صاحب ټلی به وو، ټلی به ټنګو. نبی علیہ السلام دا خو د عیسایانو کار دی. بل وی صاحب ښکر کې شپېلی کې به پوکې وو، وی نه دا خو د یهودیانو کار دی، هغوی خپل عبادت له په دې رابللی کوي. یو بل صحابي وی صاحب اواز به کوو که نه چې الصلاة جامعه، چې خدای مو بخه د مونځ وخت دی راځئ. وی دی په دې فیصله شو. صحابه خواره شو. چې خواره شو، یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن زید ابن عبد ربه،
هغه یو خوب ولید راغی نبی علیہ السلام ته الوی وی صاحب بیګا مې خوب ولید چې خواره شو مستانه کور ته لاړو وی ودیما او په خوب کې وایم چې د مدینه بازار کې ګرځم یو سړي سره تلی ده خرڅی یې زور لما د خدای بنده دا ټلی خرڅی وی هغه راته وی چې او خرڅوم خو څه پیسه کې وی ما ورته چې مونږ به په خلک مانځله رابلو وی ما ته چې یو ښه شی راته نه ښیمه اوس په خوب کې راته سړی مې وښایه راته که نه په دا بانګ یې راته وښو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تر د لا اله الا الله پورې وی بیا راته وی چې ودرېږه دا مخکې وایه او چې کله جمع تیاره شي دا پوره وخت شي نو بیا راته اقامت وښو چې دا خوب ولید د دې راپاسېد راغی نبي علیه السلام ته ویل وی صاحب دقسې خوب مې وی انها لرؤیا حق ان شاء الله وی دا د رښتونې خوب لیدلی دی نو علما وایي چې نبي صاحب متولي دا وایي چې رښتونې خوب دی لیدلی پیغمبر علیه السلام چې کله معراج ته تللی و دا بانګ یې هلته اورېدلی و خو په دې حکمت الله نو پوه کړی چې دا بانګ څه دپاره دی نو چې دې صحابي ورته خپل خوب واورو نو پوه شو چې او خو دا خو ما اورېدلی و په معراج کې دا خو دې مقصد دپاره وی داسې وکړه وی قم مع بلال وی بلال سره ودرېږه او القي عليه ما رأيت چې څه دې لیدلي دي هغه درته یو ښایه او فانه اندى صوت هغه ستا نه په اواز کې اوچت دی نو دې حضرت بلال سره ودرېده او چې څه خوب یې لیدلی و نو حضرت بلال ته به هغه وی هغه بانګ وی نو چې بانګ سنګ بلال شروع کړه ته عمر دان به صادر راخکو او رامنډې والي وی زما دې قسم په خدای وی پیغمبر رښتونی پیغمبر وی ولی وی قسم په خدای داسې خوب اوس ما هم لیدلی دی څوارلسو صحابو په دا یو شپه دا یو شان خوب لیدلی دی او پیغمبر علیه السلام یې تصدیق هم وکړه نو دا په لومبۍ هجره کې دا بانګ هم په مدینه منوره کې شروع شو مدینه منوره کې چې کوم نور جماعتونه هغې کې به هم د مانځه دپاره بانګونه ویلې کېدل او مکه مکرمه چې کله فتح شوه لومبۍ بانګ په مکه مکرمه کې چا ویلې حضرت بلال رضی الله عنه ځکه مکه کې خو بوتانو 360 بوتان په دې مطاف کې ولاړو نو چې مکه فتح شو نو نبي علیه السلام سره یو لرګی یو چوکه و ورسره بوت بیا پې واو او جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدل باطل ولا يعيد دا به دوباره بیا نشي دا باطل دا دین نو بیا چې کله بیت الله صفا که دنم صحابي ور دن کو بیت الله دنم پاک کنو دنم پکې بوتانو هغه هم تر وستل نو بانګ بوسوي نو بلال پسې ګرځېدل نو دی راوست وی بلال بانګ به وی خسه وی کم ځای به چې کوم ځای تا حکم وکړ وی بیت الله سر ته وخېجو په سر د پاسه بانګ ووایه حالانکې د بیت الله په سر د ضرورت نه بغیر ودرېدل مکروه دی بره سر ته وخېجو وی په دې بانګ ووایه نو چې وروسته د حضرت بلال نه تپوس وکړو وی ستا ذهن کې دا و چې دا بانګ به لومبۍ پتا وایي وی نه وی ما چې ډېر نږدې صحابه دي زمانه ډېر قریبي لوی دا بانګ خدا په بیت الله کې لومبۍ بانګ دی دا به نبی علیہ السلام په هغې وي خو د پیغمبر علیہ السلام عجیب انصاف کوم دی کې مالدار ته او بل ته نه ګوري چونکې د پیغمبر علیہ السلام د جومات مؤذن حضرت بلال دی غریب دی د رنګه تور دی جبه کې لکنت دی خو د هغه ځای مؤذن دی نو دا ډیوټي هغه ته وسپارل او بیا چې صحابه لاړل د مکې مکرمې نه یو بل صحابي دی حضرت ابو محذوره رضی الله عنه هغه ته بیا د مکې مؤذن هغه مستقل جوړ کړ هم یو عجیبه داستان دی چې نبی علیہ السلام په لار را تېرېده واپس حنین او تاس فتح شو راته د مکې خوا کې یو ځای کې پړاو کړی و دمې کړې وه نو حضرت بلال بانګ وی د ماشومانو پېښې کولې واړه خو هر څه کوي که نه چې څنګه هغه اوازونه کول دې وړو هم پېښې کولې واړه د دې کلو خلک چې کوم هلته کوم کلي وو نو نبي علیہ السلام صحابو ته دا واړه راونیسئ نو وړو منډې کړې نو یو کس یې پکې راونیوه نور خو کورونو ته وتښتېدل یو یې پکې راونیوه دا ابو محذوره رضی الله عنه نو چې دې څنګه راونیسته نبي علیہ السلام ته پیش کوي صاحب دا یو هم پکې راونیو باقي کورونو ته وتښتېدل
پیغمبر هم هغه بچي چې دا په خیر د مؤذن کوله شابه وایا ناغه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله نو پیغمبر علیہ السلام ول په سر او په سینه لاس راخ کو ودا اشهد ان لا بیا وایا نو د بیا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد چې دا مې یو پیغمبر علیہ السلام را په سر او په سینه لاس راخ کو په اسلام میں پڑھ کے وردن نشو او کافرو کړ پړ کې وردن نشو ویشاب الله د بانک خلاص کا نو وی چې بانک میں خلاص کې مې د الله رسول ماته ایمان خای مسلمان یې خدای مسلمان کا ویزا د مکه مؤذن مې کړی نو اذان د هجرت نه پس دا اذان مقرر شو په جمعات کې او بیا ځای په ځای په مدینه منوره کې نور جمعاتونه هم جوړ شو واړه مسجد د بنو سلمہ مسجد د بنو حارثه مسجد قباء خو د مخ کې نو او مسجد نبوي برکتونه خدای څومره ورکړل دې نه لاړل مدینه ته مکه ته پاتې شو بیت الله ته پاتې شو خدای څونه برکتونه ورکړل په مدینه منوره کې یو مز یو په 50,000 ولا خدای قبول اوسې ماغه حکم دی یو مز چې یو په ذریعہ یو روایت کې بلکې یو په 50,000 لکه نور زینو کې 50,000 منځونه کړي او عمره ته پاتې شو نو چې مسجد قباء ته څوک لاړ شي او 2 رکعات نفل پکې وکړي نو الله د عمره ثواب په ورکړي دې برکت شو او بیا د حضور پاک جمعات کې د جنت ځای د جنت نبی علیہ السلام فرمائی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ وی د ما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کمزوري دا د جنت د باغچو باغچه ده نو ډېرې وجې علما وایي چې څنګه د جنت باغچه ده یوه وجه دا ده چې دا ځمکه به الله د قیامت نه پرواز راوالي په جنت کې به کېږي نو زه اکثر د خپلو دوستانو ته وایم چې په ریاض الجنت کې دعا کوئ نو دا وایه چې خدایه په دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم نو په آخرت کې به هم د جنت ځمکې ته بوزم او زما منبر د حوض کوثر په غاړه پروت دی د قیامت پر ورځ به دا منبر او د ځمکه خدای والی د حوض کوثر په غاړه به کېږي قیمتي ځایونه دي چې سړی پکې مونځ کوي او لږ سوچ سره مونځ کوي نو د پیغمبر علیه السلام زمانه هغه یاد تازه کېږي چې دا هغه ځای و چې حضور پاک په پکې ناست و مونځونه به یې پکې کول جرګو سره ملاقاتونه به یې پکې کول صحابه به یې پکې ناست و تلاوتونه به یې پکې کول حضرت جبریل براته فرشتې براته ملاقاتونه به یې پکې کول مدینه منوره ډېر مبارک ځای دی خدای دې ورته موږ تاسو بوتلي او په بعضې ستنو یې لیکلي دي استوانه ابي لبابه استوانه السرير استوانه الحرس استوانه المخلقه په بعضو لیکل هم شته نو رښتیا خبره کوي چې چا کې ایمانی کنه او د پیغمبر علیه السلام محبت او عشق پکې وي نو د مدینې خوره به ورته د جنت خوره ښکاري او مدینه منوره به ورته ډېره برکتي ځمکه ښکاري او دارنګې مکه مکرمه چې زموږ د بیت الله ورسره تعلق دی دا څو خبرې مې د نبي علیه السلام د سیرت په باب کې د هجرت نه پس د سیرت بیان مې شروع کړو چې د هجرت نه پس د نبی علیه السلام مبارک څه حالات وسو د هغې بیان درته وکړو